تاسو په یو منټ کې خپل هیر شوی پاسورډ بغیر د نمبر نه بغیر د میسیجونو نه په یو منټ کې تاسو څنګه معلوموئ. نو دغه مکمل درته تاسو ته درښیم که دا ویډیو هم خوښ شوه د خپلو ملګرو سره به ضرور شیر کوئ او راځئ چې دغه مکمل طریقه زده کړو. سمپل تاسو به لاړ شئ خپل د موبایل سیټینګ ته. تاسو سره که هر یو موبایل د هغې سیټینګ ته به تاسو لاړ شئ. په دې ځای کې تاسو له دلته یو آپشن درکوي ګوګل. زه که لږ لاندې لاړ شم په دې ځای کې مال یو آپشن راکلی ګوګل. که تاسو له چې دا ګوګل آپشن په سیټینګ کې نه درکوي سمپل دلته باره په دې سرچ کې تاسو سرچ کولی هم شئ ګوګل. کله چې هم تاسو له دغه ګوګل آپشن دلته درکړي په دې کې ستاسو ټولې پاسورډې پرتې وي. که تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک آی ډي استعمال کړی وي، که تاسو پکې د یوټیوب چینل استعمال کړی وي، که تاسو پکې څه ویب سایټ لاګ ان کړی، که تاسو پکې څه اپلیکیشن لاګ ان کړی، دغه ټولې پاسورډې تاسو سره دلته پرتې دي. خو موږ ته یې پته نه لګي. بیا اکثر زموږ سره نمبر نه وي یا موږ ته طریقه نه وي وله موږ وایو چې یاره موږ اوس د خپل پاسورډ په څه طریقه باندې واپس راولو. سمپل دلته به کلیک واخلئ په دغه ګوګل باندې. په دې ځای کې تاسو له بل یو آپشن درکلی آټو فیل. کله چې هم تاسو په آټو فیل آپشن باندې کلیک واخلئ نو په دې ځای کې تاسو له بل یو آپشن مخکې درکړي آټو فیل وذ ګوګل. کله چې هم تاسو په آټو فیل وذ ګوګل باندې کلیک واخلئ د آټو فیل وذ ګوګل مطلب څه دی چې اټومیټک ستاسو ټولې پاسورډې چې دي دې ګوګل له ځان سره سیو کړي دي. نو کله چې هم تاسو دلته کلیک واخلئ بیا لاندې تاسو له بل یو آپشن درکړي پاسورډ. ستاسو چې څومره هم پاسورډ دي که هغه د فیسبوک د آی ډي دی، که د ویب سایټ دی، که څه د اپلیکیشن دی، که د یوټیوب د چینل دی، که any type of password دی دغه ټولې دلته په دې پاسورډ کې دي مطلب د ګوګل ځان سره سیو کړي وي. سمپل په دې پاسورډ به کلیک واخلئ نو په دې ځای کې تاسو لا مطلب دغه ټول آیکان درکړي. که تاسو د فیسبوک د آی ډي پاسورډ مطلب ستاسو نه هیر شوی وي، تاسو فیسبوک آی ډي په خپل موبایل کې لاګ ان کړي بیا تاسو ته پاسورډ نه معلوم نو دې ځای کې تاسو دا د فیسبوک آپشن فیسبوک آیکان چې دی هغه تاسو ته شو کېږي. د فیسبوک چې کوم نشان دی هغه تاسو ته شو کېږي. ما دلته شو کېږي چې 4 اکاونټس چې دي تا په خپل موبایل کې د اوسه پورې لاګ ان کړي د هغې ټولې پاسورډ چې دي د ځان سره سیو کړي. بیا که تاسو لږ لاندې لاړ شئ په دې کې وګورئ دلته په دې کې میډیا فایر پاسورډ. بیا که تاسو نور وګورئ په دې کې زموږ چې څومره هم ویب سایټ دي ټولې پاسورډ دي د ځان سره سیو کړي دي. که زه سمپل اوس دلته کلیک واخلم په میډیا فایر باندې چې مطلب زما د میډیا فایر لاګ ان څه دی نو په دې کې مخکې زما نه لاک وغواړي چې ستا د موبایل لاک څه دی. مطلب داسې هم کیدای شي زما موبایل بل څوک راوالي سیټینګ نه پکې لاړ شي ګوګل پکې راوړي زما ټولې پاسورډ زده کړي. نو د سیکیورټي لپاره په دې ځای کې ستاسو نه لاګ ان غواړي چې آیا ته په خپله دا یې که دا بل څوک دی. نو سمپل تاسو به څه وکړئ خپل لاګ ان به تاسو دلته انټر کړئ. کله چې هم تاسو خپل لاګ ان انټر کړئ نو تاسو ته به د هغه اپلیکیشن هغه ویب سایټ پاسورډ به تاسو شو کی. که تاسو ته په فیسبوک کلیک کړئ فیسبوک پاسورډ به په دغه طریقه باندې شو کی. که تاسو په یوټیوب باندې کلیک کړئ د یوټیوب پاسورډ به شو کی. نو حکومت په دغه طریقه باندې تاسو